قدرمنو بیا درته هرکلی وایم او بیا درته ستړي مه شئ وایم. پروګرام ادبزار دی. زه ستاسو ملګری یم ثاقب افریدی. غږ د پښتونخوا راډیو اورئ. افسانه در سره شریکومه د محمد عارف سنگین صاحب افسانه ده. د دوی د کتاب د پیریانو ډولۍ نه دغه افسانه در سره شریکومه. ډېره خوندوره، ډېره د مینې محبت، د پښتو غیرت، پت او د مینې افسانه ده. په دغه هیله چې ستاسو خوښه شي، ستاسو توجه او ستاسو پام غواړم افسانې ناموس ته. د زرمینې په تیر عمر د تعلیم شوق راوچت شه. تیر عمر خو داسې نه و چې ګنې هغه زړه وه، خو د هغې صرف یو زوی و او هغه هم لا ښه وړوکی و. خو بیا هم کوم قلم چې دې له 14 کاله مخکې په ګوتو کې ورکول پکار و، هغه دې هم دومره عمر پس پخپله راپورته کړه. خو دې خبر چې دا خبره چا د هغې مزغو کې اچولې وه چې ته که ډېر کوشش وکړي او ډېر څه یې زده کړي، خو انګریزي بلامړې ستا د وس خبره نه ده. نو ځکه جوړ هغې دا فیصله وکړه چې زه به اول انګریزي ژبه یې زده کوم او د دې اظهار هغې د خپل یو وزیري زوی، پلار او د کور نورو خلکو ته هم وکړو. د زرمینې تعلق غریبې کورنۍ سره و او د اکثرو سړو او ښځو روزګار په بنګلو کې د بنګلاوالو خدمت و. او همدې ماحول نه د زرمینې کرکه کېده. اتفاق څه داسې وشو چې د زرمینې د خاندان تعلق یو داسې کس سره جوړ شو چې سرکاري نوکري هم کوله، خو د ژوند زیاته برخه یې د بنګلاوالو په خدمت کې تېره شوې وه. او همداسې ښکاري چې په هغه بنګلو کې د یوې بنګلې نه د زرمینې د خاندان تعلق دغه سړي سره جوړ شوی وي. بل طرف ته هم د دغه سړي په دفتر کې کوم چې سرکاري نوکر هم و او د زرمینې خاندان سره یې هم تعلق پیدا شوی و. یو بل داسې کس و چې هغه هم لکه د زرمینې په تیر عمر انګریزي ژبه زده کړې وه او اوس د ښار د انګریزۍ په یو سنټر کې باقاعده استاد و. چې د دفتر د چوټۍ نه به تلو د زرمینې د خاندان ډېر سړي به اول خان ته تله راتله او د اول خان راشه درشه د زرمینې کور ته هم و. کله چې د زرمینې د انګریزۍ زده کولو خبره د اول خان غوږ ته ورسېده، نو اول خان ورته سینه وټپوله چې زه یو داسې کس پیژنم چې انګریزي هم زما په وړاندې زده کړې ده، اوس هغه سنټر کې استاد هم دی. زرمینې هم په سبا خپل خاوند ته اول خان له دفتر ته واستولو چې هغه سړي سره په دې بابت کې مشوره وکړي. اول خان او د زرمینې خاوند چې دین محمد استاد ته د زرمینې د خواهش اظهار وکړو، نو هغه ډېر په خلاص زړه زرمینې لا په خپل سنټر کې د داخلې ورکولو وعده وکړه او زرمینې داخله واخیسته. خو لکه چې زرمینې ته په بنګله کې د مزدورۍ او د خپل کور کار سره سره د هغه وخت په کوم کې چې د هغې کلاس و واره ونه کړه او دغسې د هغې د ارمان په ارمان پاتې شه. خو زرمینې لا ماتې نه وه قبوله کړې او چې موقع یې پیدا کړه، نو خاوند ته یې وویل هسې ماوې که د استاد په لږو پیسو رضا کېږي او ما له کور ته سبق له راتلی شي، نو خیر دی، زه به ځان له یوه بله بنګله کې هم څه سپک غوندې کار پیدا کړم. زرمینه بېشکه په خاوند ګرانه وه. ستا نور کار ته هېڅ حاجت نشته. زه به هم سبا اول خان سره خبره وکړم. امید دی چې هغه استاد به د اول خان خبره ونه غورځوي. زرمینه د خاوند شکریه په سترګو کې ادا کړه. اول خان او د زرمینې خاوند استاد سره د غرمې وخت کې 1 ګنټه او تنخوا وټاکله. اوس به استاد دین محمد روزانه زرمینې ته سبق ښودلو لا د هغې کور ته ورته. استاد دین محمد به چې اکثر زرمینې ته سبق ښودلو له تلو، نو اول خان لکه د هغوی د کور د یو غړي به هم موجود و. خوراک څښاک کې هم تکلف نه کولو. استاد دین محمد ورو خبرېده چې د دوی ترمنځه د زنانو راشه درشه هم شته. او کله به چې د زرمینې کلاس خلاص شو او استاد له به یې چای په اور کېښودې، نو اول خان او د زرمینې خاوند به هم کوټې ته راغلل او ګپ شپ یې ویشتو. یوه ورځ چې زرمینې چای راوړې، نو اول خان په خندا کې استاد ته وویل لغړن صاحب،
لوغړن صاحب چای درنه یخې شوې. زرمینې او د هغې خاوند اول خان ته حیران وکتل. لوغړن او د پښتو شاعري هم کوي. د اول خان خبره دروغ نه وه، خو په دې کې طنز ضرور و چې په هغې اول خان او استاد دین محمد پوهېدل، خو زرمینه او د هغې خاوند نه. اوس استاد دین محمد په اسانه محسوسوله چې په اول خان باندې زما زرمینې دې کره تګ راتګ او سلګ ډېر د سبق نه وروستو ناسته ښه نه لګي. اول خان د استاد د خوی خصلت نه خبر و، ځکه چې یو دفتر کې ورسره ډېر کلونه تیر کړي وو. اول خان ته دا هم پته وه چې د استاد چا سره یو ځل تعلق جوړ شي نو هغوی پسې سپکې ډتې خبرې کول بالکل نشي برداشت کولی. اول خان دومره سړی نه و چې د استاد دین محمد په تعلقدارو پسې د هغه په مخ کې سپکې سپورې ویلې وې، خو دلته کیسه بدله وه او همدې حالاتو د استاد خولې ته تاله اچولې وه. اول خان چې نور څه ونه کړی شو نو په ډک دفتر کې به یې زرمینې پسې سپکې خبرې شروع کړې. دې خبره به استاد دین محمد له ډېر زور ضرور ورکولو. هغه ډېر د ژور سوچ مالک و. هغه به په دې وجه د دفتر د نورو ملګریو سره یو شان په دې خبرو خندل چې کما د اول خان خوله په یو څپېړه بنده کا نو د دفتر د ملګریو او د زرمینې د نور خاندان به په زرمینه شک پیدا شي او هغه خواره به هیڅ په حساب بدنامه شي. او د اول خان نه زیات د استاد محمد د دې کمزورۍ نه بل څوک خبرو. اول خان به چې څومره په زرمینې پسې بدې ردې ویلې نو استاد دین محمد به دومره د هغې په باره کې ډېر سوچ کولو چې په نتیجه کې به استاد ته په زرمینه کې څو چنده زیاتې خوبۍ ښکاره شوې او هم د دې خوبیو په تلاش کې به چې استاد دین محمد د زرمینې سترګو ته ورسېده نو که د زرمینې د بدنامۍ خیال مخې ته دیوال شوی نه نو الله پوهیږي چې اول خان به یې کله ګور ته رسولی و. استاد به کله د زرمینې وړاندې د اول خان په آنه باندې ذکر وکړو نو هغې به د اول خان لکه د کور د یو مشر دومره صفتونه وکړل چې حقیقت به د هغې خلاف و. استاد دین محمد څو ځله اراده وکړه چې زرمینه د اول خان د ګنده خیالاتو او سپک خوی نه خبر کی، خو زر به ورته دا خیال ودرېده چې ساده باده او د صفا زړه مېرمن زرمینه به د هغه چا په باره کې څنګه دومره په اسانه د استاد محمد په خبرو اعتبار وکړي، چا چې ځان د هغې محسن او مشر جوړ کړی و او څوک چې د هغې په نظر کې یو محترم او شریف سړی و. زرمینه که په نور څه پوی نه وه خو د استاد دین محمد پریشاني محسوسه کړې وه، خو نه ورته د استاد د پریشانۍ سبب معلوم و او نه علاج، او شاید هم د دې دپاره چې د استاد خیال لږ وخت دپاره اخوا دیخوا شي او هغه ټول مشغول شي نو استاد نه د هغه د شاعري اورېدو فرمایش وکړو. استاد ډېرې بهانې جوړې کړې، ډېر اخوا دیخوا یې وکړل، خو زرمینه په خپل ضد ولاړه وه. داسې ښکارېده لکه زرمینه چې په استاد شکي شوي وي چې ګنې استاد په زړه کې هغې سره مینه کوي خو د اظهار جرأت نه لري او دا شک د هغې ډېر بې ځایه هم نه و. زرمینه چې څومره د اول خان په باره کې ساده باده او لاپروا وه نو دومره د استاد په باره کې ځیرک او ویښه وه. د زرمینې په زړه کې که استاد سره مینه نه وه نو نه به وه، خو د هغې په زړه کې د استاد د مینې قدر ضرور و. زرمینې یو ځل بیا استاد دین محمد نه د شعرونو فرمایش وکړو. استاد دین محمد چې تېره شپه د زرمینې په خیالونو کې په ویښه تېره کړې وه او په نتیجه کې یو نوی نظم لیکلی و، ورو غوندې د جیب نه راوویسته او ډېر په خوند نظم زمزمه کړو. راځي د زړه په کور کې مې راځي د زړه په کور مې نیمه شپه کې مېلمه شي، راځي د زړه په کور مې نیمه شپه کې مېلمه شي، پریشانه خوري زلفې د ذهن په ورشو مې توره ورځه شي خوره شي، پریشانه خوري زلفې د فکر له اسمانه شي راکوزه، د فکر له اسمانه شي راکوزه تر وږمۍ کې، د زړه په کور مې ورشي لکه غله په خاموشۍ کې، خوبونه رانه ونغاړي د سترګو په جولۍ کې، راویښ مې ارمانونه د زړګي کړي بیا سته نه شي، پریشانه خوري زلفې پریشانه خوري زلفې. څومره چې استاد
دین محمد نظم په خوږ आवाज ویلو، دومره زرمینې هم د زړه په غوږو واورېده. دې نه پس زرمینه زړوره غوندې شوه. عجیبه تپوسونه یې شروع کړل. تاسو چې دا نظم لیکلو نو ستاسو زړه کې خو به څوک خامخا و؟ نه دا ضروري نه ده چې شاعر څه لیکي نو د هغه په زړه کې دې خامخا څوک وي. استاد دین محمد اخوا دې خوا وکړل. دا خو زه نه منم چې تاسو دومره ښکلی نظم لیکلو او ستا ذهن کې څوک هم نه و. زرمینې سترګې د استاد سترګو کې واچولې، ځکه چې اوس د هغې پوخ یقین شوی و چې زما د استاد کمزوري زما خپلې جادوګرې سترګې دي، او دې سترګو ته چې استاد وګوري نو دروغ نسي ویلی. استاد دین محمد نه چې نور رو ګودر خطا شو نو زر خپل قلم جیب کې سم کو، ودرېده، ویلې ځم په ما د بل کلاس نه وخته کېږي. او زرمینې چې خپل کتابونه راغونډول نو استاد دین محمد د کوڅې په وروته و. استاد دین محمد نه بیا خوب تښتېدلی و او د زرمینې دا یو تپوس یې په سترګو کې لکه د سکروټې راوړېده چې تا دا نظم لیکه، ستا په ذهن کې څوک و؟ شپه درې پاره نه زیاته تېره وه، خو خوب قسم خوړلی و چې د استاد دین محمد خوا له رانه شي، او چې ملا او دواړه اړخونه یې کټ وسېزل نو پاڅېده. نو پاڅېده او قلم کاغذ یې راواخیسته. هغه ته چې په تورو شپو کې راځي، هغه ته چې په تورو شپو کې راځي، هغه ته چې د شپې تورو تیارو کې راځي، هغه ته چې په زړه زماری راکاږي، هغه ته چې ګوګل کې مې چړې راکاږي، هغه ته چې خوبونه رانه وړي سترګو کې، هغه ته چې زړګی مې لوبوي سترګو کې. او استاد دین محمد چې نظم پوره کولو او د کاغذ دویم مخ هم خلاص شو نو ملا اذان شروع کو. استاد دین محمد چې نن کلاس ته لاړو نو زرمینې کتابونه خو راواخیسته، خو خلاص یې نه کړ. او بیا یې استاد نه پوښتنه وکړه، ښه ده استاد که دا راته نه وایي چې څوک ته، نو دومره خو به راته خامخا وایي چې هغه خبر دا که نه چې ما سره څوک مینه کوي. نه، د استاد د خولې نه وخته. استاد دین محمد په ځان پوه نه شو، خو د هغه پناه کې د زرمینې د وړومبي سوال جواب هم و چې کوم استاد پټ ساتل غوښتل. استاد کتابونو ته اشاره وکړه، ته دا ماله راکه، خو هغې استاد ته کتابونه د ورکولو په ځای خپلې شاته کېښودل. ته دومره ویرېدونکې ولې؟ هغه ډېره بې تکلفه شوه. خبره د ویرېدو خو ده که نه؟ استاد سره ټیټ کړ. خو زه تا سره اتفاق نه کوم. زرمینې وویل. استاد خاموش و. څوک د استاد جي؟ استاد چوپ و. زرمینه چوپ شوه. خاموش وه. خاموشي اوږده شوه، داسې خاموشي چې صرف دوی د یو بل د ساګانو آواز اورېده. کتاب راواخله. استاد خاموشي ماته کړه. نه، زرمینې انکار وکړو. سترګې د استاد سترګو کې واچولې. څوک تا چې ته یې په مینه کې دا اوږدې شپې په ویښه تېرې؟ هغې د استاد هغه نظم ته اشاره وکړه چې پرون یې ترې اورېدلی و. استاد سترګې پټې کړې، مدهوشه غوندې شو. او که نه زرمینه ته داسې ښکارېده، الله ښه پوهېږي چې استاد هوش کې و او که نه، خو سترګې یې پټې وې، او چې سترګې یې ورپېدې نو دوه رڼې اوښکې یې په مخ راغلې او شروع شو. هغه ته چې د شپې تورو تیارو کې راځي، هغه ته چې استاد دین محمد په پټو سترګو په یادو بیګانۍ دومره اوږد نظم واورولو لکه چې نظم د هغه د زړه په تخته لیکلی شوی وي. د استاد سترګې پټې وې او چې سر یې پورته که نو د زرمینې ډوبې سلګۍ د سینې نه بې اختیاره را بهر شوې، او شاید دا سلګۍ په سینه کې اوسه پورې ځکه خوندي ساتلې شوې وې چې د نظم په اورولو او اورېدو کې خلل جوړ نه شي. د زرمینې د زنې نه لاندې لوپټه د هغې په اوښکو لنده خوشته وه، لکه چې هغه هم یا خو مدهوشه وه او یا یې استاد دین محمد ته دا باور ورکول غوښتل چې ستا مینه یک طرفه نه ده. استاد دین محمد د زرمینې په لوندلو پټه یو نظر تیر که او نور چوپه خوله د کوڅې په ور ووتو. اوس
د استاد دین محمد په ژوند کې ښکاره بدلون راغلی و او خاص کر د هغه په ګینټو یوازې چې په خوله ناستې د خلکو خیال ځان ته په خپله راګرځو. بل طرف ته د زرمینې روزمره ژوند هم په خپل حال نه و پاتې او د هغې د خاندان د کس نیم ورته خیال ګرځېدلی و. او دا زموږ د سماج لویه بدبختي ده چې په دې په ملک کې هر څه پټ پاتې کېدی شي، خو د پاکې مینې مجرمان نه پټ پاتې کېدی شي او نه ورکېدی شي. اوس استاد دین محمد چې څه ډېر ناکراره کړی او وارخطا کړی و، هغه د زرمینې د رسوایۍ خیال و، کوم چې هغه د خپل سر او د خپلو ټولو خواهشونو ارمانونو په قیمت هم محفوظ ساتل غوښتل. او دې دپاره چې هغه هر څومره شپې شوګیره کړې، هر څومره سوچونه فکرونه یې وکړل، د هر اړخ نه یې ورته په غور وکتل، نو هغه ته یوه لار ښکارېده او هغه دا چې د زرمینې په زړه کې خپل محبت په نفرت بدل کړي. دې دپاره خو په سر کې هغه په اول خان پړي وراسته که، خو چې د هغه د زهرجنې خولې نه هم مایوسه شو، نو په خپله یې ورته ملا وتړله. او نن غرمه چې هغه ته معلومه وه چې زرمینه یوازې ده، نو خپل زړه د فولادو کو، زه به یې د زهرو په پیاله لنده که او موبایل ته یې لاس کو. الله، زرمینې چې د خپل استاد نمبر ته کتلې وي، نو څومره په خوشحالۍ به یې راپورته کړي وي. او دې طرف ته د استاد دین محمد د خولې نه زهر دوړېدل، داسې زهر چې خپله یې د استاد دین محمد روح پر هر سړیکه او غلبیل که. خو د خپلې خوږې زرمینې د عزت له خاطره د هغه زهرجنه ژبه په تالو نه لګېده. زرمینې سره د دې چې د استاد نمبر یې پېژانده او اواز هم بار تپوسونه کول، ته څوک یې؟ دین محمد، ستا استاد. او بیا یې ژبه لکه د خودکاره ماشین په یو مخ په ویېدو شوه چې په رد عمل کې صرف ډوبې سلګۍ راتلې. د استاد دین محمد په تندي یخه خوله راغله، ټول وجود یو نااشنا لړزان ونیو. دا حالت په انسان هله راځي چې د زړه او ژبې په کیفیت کې ډېر لوی تضاد وي. استاد دین محمد خو ځان د زرمینې په نظر کې توره بلا که، خو د هغې ناموس یې محفوظ که، کوم چې د هغه پاتې ژوند کې نوې ساه پوک وهله.